کله ښځې ته طلاق ورکیږي نو دې کې لکه مسله ده او هغه دا ده کومه ښځې ته چې طلاق میلاویږي دا به د دریو حالو نه خالي نه وي. یا به د دې واده شوی وي یا به یې نه وي شوی. خو واده یې نه وي شوی نو بیا د دوو حالو نه خالي نه ده. مهر به مقرر شوی وي یا به یې نه مقرر شوی. څو صورتونه شو ټول؟ درې شو که نه. چې کومې ښځې د طلاق میلاو شو یا به شادي شده یا به غیر شادي دا واده به شوي یا به واده نه وي شوی، صرف پویدن به شوي. خو واده شوي یو حکم دی، خو واده نه وي شوی نو بیا به خالي نه وي. په نکاح کې به مهر مقرر و یا به نو. ټول صورتونه څو شو؟ درې. کومې ښځې ته چې طلاق میلاو شو او د دې واده شوی و یا یې واده نه و شوی، خلوت صحیحه شوی و. خلوت صحیحه وپېژنې که نه، واده نه دی شوی، ښځه خاوند یو ځای کې چېرته ځانله شوي دي، هسې یو ځای شوي دي. ښځه خاوند او نکاح شوي دا واده نه دی شوی، خو هسې دوی یو ځای شوي دي یوازې ځای کې. بیا هم په دې سړي باندې د ښځې له پوره مهر دی. څه شی دی؟ که دې خاوند دې ښځې ته طلاق ورکړو د واده نه وروستو یا خلوت صحیحه شوی و نو د دې ښځې پوره مهر رسي د خاوند سره. دا خاوند به دې ښځې ته پوره مهر ورکوي. دا مسله یوه شوه. دویمه مسله هغه ده چې خاوند ښځې ته طلاق ورکړو خو واده نه وشوی، صرف پویدن شوی وه، صرف پویدن شوی وه او په نکاح کې د دې ښځې مهر مقرر شوی و نو څومره مهر به ورکوي؟ څومره مهر به ورکوي؟ نیم مهر به ورکوي. یاره ولې نیم مهر به نه ورکوي؟ صرف پویدن شوی دا واده نه دی شوی نو څومره مهر به ورکوي؟ نیم مهر به ورکوي چې کوم مقرر شوی د هغې نیم. دریم صورت دا دی چې خاوند ښځې له طلاق ورکړو، واده هم نه دی شوی، د واده نه مخکې طلاق ورکړو، صرف پویدل شوی وه، خو په نکاح کې مهر نه مقرر کړی. په نکاح کې مهر نه مقرر کړی. دې ښځې له څه شی دی؟ متعه. څه شی دی ورله؟ متعه. متعه څه شی دی؟ دې دپاره هېڅ شی نشته، جوړه جامه دي. څه شی دی ورله؟ جوړه جامه. بس یو جوړه دوه به ورله خاوند ښه ښکلي والي او پیزار میزار به ورله والي، بس دکه به ورله والي. څو صورته شو؟ درې. یو صورت کې پوره مهر، دویم صورت کې نیم مهر، دریم صورت کې خو په دغه صورت کې دا متعه واجب ده. په دغه صورت متعه چې د ښځې واده نه وشوی او په نکاح کې مهر نه مقرر شوی، خاوند طلاق ورکړو، دا جوړه جامه دغې ښځې له واجب دي. یو متعه مستحب ده. مستحب متعه کومه ده؟ چې خاوند ښځې له طلاق ورکړو، پوره مهر یې ورکړو یا نیم مهر یې ورکړو، د هغې سره سره جوړه جامه دې ولم ورکړو. دا جوړه جامه په دغه ټایم کې څه دي؟ مستحب دي. دا څه دي؟ ګوره صرف ترجمه پاتې شوه. لا جناح نشته دی ګناه علیکم په تاسو باندې ان طلقتم النساء کو چې طلاق ورکړئ تاسو ښځو ته ما لم تمسوهن چې نه وي مسه کړي تاسو دوی لره، مراد ترې نه جما ده. او تفرضوا لهن یا نه مقرر کړئ تاسو د دوی دپاره فریضة مهر ومتعوهن نو جوړه جامه د دوی دپاره ده علی الموسع په مالدار باندې قدرو داغه د وس موافق، وعلى المقتر په غریب باندې قدرو داغه د وس موافق، متاعا سامان دی بالمعروف په ښې طریقې، حقا دا ثابت دی علی المحسنین په نیکانو باندې. وان طلقتموهن کو چې تاسو طلاق ورکړو د ښځو لره من قبل ان تمسوهن مخکې د دې نه چې تاسو مسه کړي دوی لره، مراد ترې نه جما. وقد فرضتم لهن او مقرر کړی وي وو حالیه دی. وقد فرضتم لهن او حال دار چې فرض کړي تاسو د دې ښځو دپاره فریضة مهر نو په نصف نیم ما هغه مهر دی فرضتم چې مقرر کړی وي تاسو، یعنې مهر مسما چې ورته ویلی شي. الا ان یعفونا مګر دا چې دا ښځې معافي وکړي. دا ښځه ورته وي واده مې در سره نه ده شوی، نیم مهر مې در سره کېږي، خو زه دا نیم درته څه شو پاتې شو. الا ان یعفونا مګر دا چې دا ښځې معافي وکړي. او یعفو الذي یا معافي وکړي هغه کس بیدي چې په لاس هغه کې عقدة النکاح غوټه د نکاح ده. نو ښځې معافي خو دا دی چې مهر به معاف کړي، سړی به څنګه معافي کړي؟ او بیدي الذي او یعفو الذي بیدي عقدة النکاح د دې نه څه مطلب دی؟ نو د دې مطلب دا دی چې خاوند ورته د هغې مهر نه زیاتي ورکړي. خاوند یې دوی ستا خو کېږي زما سره نیم مهر و، خیر دی زه به درله څه درکړم؟ پوره درکړم. نو دا عفو د طرفه د خاوند نه. او یعفو الذي یا معافي وکړي هغه کس بیدي چې په لاس د هغه کې عقدة النکاح غوټه د نکاح ده. وان تعفو او چې معافي وکړو تاسو اقرب دا خبره ډېره نږدې ده للتقوی تقوا ته. ولا تنسوا الفضل او مه هېروئ فضل بینکم په خپل منځ کې. څه معنا؟ چې د یو بل سره خو وخت تېر شوی دی نو خیر د یو بل باندې سود مینه وکړئ، خیر دی چې اوس جدایي راله. ان الله یقینا الله تبارک وتعالی بما پای سبحانه تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. حافظو پابندي کوئ علی